الحمد لله رب العالمين ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد، والصلاة والسلام على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. د خلفای راشدینو د سیرت 19مه برخه. په تیره برخه کې مو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د غزمو او د پیرو څخه ځینې نادر او عجیب واقعات بیانول. دویمه واقعه د هغه واقعو څخه چې د ده رضی الله عنه په وخت کې پیښه شوې ده. یو وخت یوه قافله د شپې مدینې منورې ته راورسېدله او هلته تر مدینې منورې د باندې یې خیمې ودرولې. حضرت عمر رضی الله عنه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه د ځان سره ملګری کړي ول راځه چې د دغه قافلې خبر واخلو. شپه تاریکه شوه، بلکې د شپې اخره حصه وه او د قافلې خلک ټول بیده ول. حضرت عمر رضی الله عنه او ملګری قافلې ته نږدې ورغلل او هلته کښېنستل. بیا عمر رضی الله عنه خپل ملګري عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ته وویل دغه پاته شپه به دلې تېره کړو او د دغه خپلو مېلمنو څارنه او پیره به کوو. دوی دوه ناست ول چې د یو کوچني ماشوم ژړا یې واورېدله. حضرت عمر رضی الله عنه لږ وخت انتظار وکوئ چې ښایي ماشوم چپ شي، مګر کوچنی پرله پسې ژاړي او نه چپېږي. حضرت عمر رضی الله عنه په تلوار د ژړاو طرف ته ورغلی. کله چې هلته ورنږدې سو وایې اورېدل چې د کوچني مور پر کوچني باندې قهر او منت کوي. حضرت عمر رضی الله عنه چې پر خپلو رعیتو باندې ډېر مهربانه و چې د یو ماشوم ژړا یې هم نسوای زغملی، نو یې د کوچني مور ته وویل ښځې د الله څخه وبېرېږه، ماشوم دې ارام که. او بیا دی رضی الله عنه بیرته رالی او پر خپل ځای کښېنستی. پس د لږه وخته بیا د ماشوم ژړا سوه. حضرت عمر رضی الله عنه بیا ورغلی او د کوچني مور ته یې ورغږ کړل ښځې درته ومې ویل د الله څخه وبېرېږه، ماشوم دې ارام که. بیا ولاړی خپل ځای ته لا نه ورسېدلی چې بیا د ماشوم ژړا سوه. حضرت عمر رضی الله عنه درېیم وارې د کوچني مور ته ورغلی او ورته ویې ویل وی حکې بده مور رامعلومېږي، ستا ماشوم ته څه پېښه ده چې نه چپېږي؟ ښځه نه ده خبره چې د چا سره خبرې کوي. ول یا عبدالله، ای د الله بنده، دغه کوچني په عذاب کم، زه غواړم چې ته یې نه ورکوم، د تیسه یې پرې کړم، خو دی ته یې نه پرېږدي او ته یې غواړي. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وویل ولې د تیسه څخه پرې کوې؟ ښځې وویل ځکه عمر د تیو ماشوم ته تنخوا نه ورکوي. تاسې ته معلومه وه چې حضرت عمر رضی الله عنه د مسلمانانو هر فرد ته د بیت المال څخه تنخوا مقرره کړې وه، خو دغه تنخوا د هغه وخت څخه وشروع کېدله چې کوچنی به د تې څخه پرې سو. نو ځکه ځینو کسانو د تنخوا د اخیستلو دپاره خپل کوچنیان تر وخت دمخه د تې څخه پرې کول. کله چې حضرت عمر رضی الله عنه د ښځې څخه دغه خبره واورېدله چې عمر د تیو ماشوم ته تنخوا نه ورکوي، د وارخطایي څخه یې ساه لنډه لنډه کېدله او ویل یې چې کوچنی دی د څو عمر دی؟ ښځې وویل چې د 8 میاشتو دی. عمر وویل چې ویح افسوس دی تا لره تلوار وپرکوه. خیر حضرت عمر رضی الله عنه او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دا دواړه د سهار لمانځه ته مسجد نبوي ته راغلل. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وایي عمر د دې ورځې د سهار لمونځ چې موږ ته کله راکوئ نو د ډېرې ژړا په سبب یې څوک په قرائت باندې نه پوهېدی چې څه وایي او کوم صورت وایي. کله چې سلام وګرځوئ نو یې وویل عمر څونه بدبخته دی، د مسلمانانو څونه اولادونه به وژلي وي. او بیا امر وکړي چې په مدینه منوره کې د جار ووهل شي چې کوچنیان تر خپل وخت د مخه د تې څخه مه پرې کوئ. موږ د مسلمانانو و کوچنیانو ته د زیږېدلو د ورځې څخه تنخوا مقرروو او بیا د ښار و نورو والیانو ته هم دا رقم خطونه ولېږل. دریم حضرت عمر رضی الله عنه د خپل عادت سره سم یو شپه د مدینې منورې په کوڅو او په لارو کې په غزما یا په پیره سره ګرځېدی چې د یو کور څخه د یوې ښځې اواز واورېدی چې دغه بیتونه د ځان سره ویل تطاول هذا الليل تسري كواكبه وأرقني أن لا ضجيع لاعبه فوالله لولا الله تخشى عواقبه لزحزح من هذا السرير جوانبه ولكنني أخشى رقيبا موكلا
بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتب مخافة ربي والحياء يسدني وأكرم بعلي أن تنال مراتب. چې د بیتو ترجمه په اختصار سره داسې ده: نن شپه ډېره اوږده شپه سوه چې دا د ښځه د ځان سره وایي نن ډېره اوږده شپه سوه، ستوري یې راختلي دي او زما سره په بستره کې داسې څوک نسته چې لوبې او بازۍ ورسره وکړم، نو پریشانه یم. په والله که د الله څخه د دې کار د عواقبو او د نتیجو څخه نه بیرېدی، اوس به د دغه کټ طرفونه ښورېدلی، مګر زه د هغه څارونکي څخه بیریږم چې زموږ پر ځانو باندې مقرر دی او زمانه د هغه نفر چې هغه د عملو لیکنه کوي هغه نشي ځای په کولی. زما د رب څخه بیره او حیا ما د دې کار څخه منع کوي او د خپل خاوند عزت او اکرام د دې دپاره کوم چې د خپل مرتبه او مقام وخواته ځان ورسي. یعنی دغه درې شان ما د دې کار څخه منع کوي چې اوس به مې د کټ طرفونه ښورېدلی: اول د خپل رب څخه بیره او دویم حیا او دریم د خپل خاوند عزت او اکرام. په سهار کې حضرت عمر رضی الله عنه د دغه کور د خاوند پوښتنه وکړه چې څوک دی او چیرې دی. خلکو ورته وویل چې هغه فلانی دی او جهاد ته تللی دی. حضرت عمر رضی الله عنه خپلې لور ام المؤمنین حضرت حفصه رضی الله عنها ته ورغلی او د هغې څخه یې پوښتنه وکوله: ولورې، یوه ښځه څونه وخت بې له خاونده صبر کولی شي؟ لور یې وشرمېدله او د ده د پوښتنې جواب یې نه کوی، خو ده په تکرار سره ورته وویل او د دغې پوښتنې سر او سبب یې هم ورته وویل چې زما پوښتنه د یو شرعي غرض او د مقصد په سبب ده. نو لور یې وویل چې ښځه یوه، دوې، درې میاشتې پوره صبر کولی شي، خو د څلرمې میاشتې په تېرېدلو سره بې صبره کېږي. بیا نو حضرت عمر رضی الله عنه خپلو ټولو قومندانانو ته ولیکل چې تاسې او ستاسې د افرادو څخه د هېڅوک تر 4 میاشتو زیات وخت د خپله کوره څخه نه غایبېږي. 4 میاشتې وخت به په جهاد کې نه لګي، بلکې 4 میاشتې یا تر دې کم وي کور ته به راګرځي. تاسې پوه سواست چې د امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه دغه امر چې تر 4 میاشتو زیات به څوک د خپله کوره یا د خپلې زوجې څخه نه مسافر کېږي، دا هغو کسانو ته و چې دوی د اسلامي دولت د سرحدو د ساتلو دپاره یا د جهاد فی سبیل الله دپاره د خپلو کورو څخه مسافر کېدل. نو د هغو کسانو په باره کې تاسې څه فکر کوئ چې الله جل جلاله پر کور پوره ډوډۍ ورسولې وي، خو دوی فقط د پیسو د ډېرولو دپاره او د ښه ژوند د برابرولو دپاره یا د سیاسي ګټو د پوره کولو دپاره په کلو د خپلو ښځو او اولادو څخه ورک وي. آیا دا کسان به د الله او د خپل کورنۍ او د خپل اولادو نوی مسؤله؟ که فرضاً د دغو کسانو په کورو کې کم ناوړه غیر شرعي کار پیښ شي یا د دوی څخه د الله په حضور د هغه کار پوښتنه وشي، نو الله به دوی ته جزا نه کوي بلکې وربي. څلورم، حضرت عمر رضی الله عنه د خپل عادت سره سم د شپې په مدینه منوره کې ګرځېدی، لیرې یې اور ولیدی، نو د اور و طرف ته ورغلی. هلته یې ولیدل چې یوه ښځه ده او کوچني ماشومان ورسره دي. ښځې یو دیګ پر اور ایښی دي او په دې کې اوبه ایښي او ماشومان ورته ژاړي. حضرت عمر رضی الله عنه ورنږدې سو، غاړې یې تازه کړې، یا یې وټوخل. بیا یې وویل: ای د اور خلکو، نږدې درسم؟ ښځې وویل: هو راسه. حضرت عمر رضی الله عنه چې نږدې ورغلی ویل: څوک یې او دغه ماشومان ولې ژاړي؟ ښځې وویل: والله موږ په سفر کې یو او خواړه نه لرو. حضرت عمر رضی الله عنه وویل چې په دغه دیګ کې چیشت دي. ښځې وویل چې په دې کې اوبه دي، ماشومان په خطا باسه ګوندې چې بیده سي. حضرت عمر رضی الله عنه وویل چې ولې دغه حال ته رسېدلي یاست؟ ښځې وویل که عمر ابن خطاب په موږ ځان خبرولی نو زموږ به دغه حال نه وای. حضرت عمر رضی الله عنه وویل چې ته لږ انتظار وکړه زه راځم. د حضرت عمر رضی الله عنه سره یو مریی ورسره و چې یرفع نومېدی و هغه ته وویل چې ته د مسلمانانو بیت المال ته پسې راځه. یرفع وایي چې حضرت عمر رضی الله عنه داسې تیز رهي و یا داسې یې ځغستل چې زه نه سوی پسې رسېدلی څو بیت المال ته ورسېدی. د هغه ځای څخه د اوړو یو ګونۍ په شا او نور د خوړلو دپاره یې شیان هم راټول کړل، هغه هم راواخیستل. مریی ورته وویل: یا امیر المؤمنین، دا ما ته راپرېږده چې زه یې در سره واخلم.
حضرت عمر رضی الله عنه ته وویل په ورځ د قیامت بیا زما سوال کیږي الته بیا څوک را سره وړي او بیا ورته وویل چې رسلیری سه زه هغه څوک یم چې د دوی خدمت په خپل د دې لپاره کوم چې د قیامت په ورځ الله د دې حساب را سره ونی ترڅو هلته ورسېدی او د ښځې سره د خوړو په پخولو کې او د اور په بلولو کې کومک وکړي تر داسې اندازې چې د اور د پکولو په وخت کې به د اور لمبه د وژیرې ته رانږدې شوه تر څو چې ماشومان ښه ماړه شول او بیا یې ښځې ته وویل چې سهار د امیر المؤمنین کور ته راسه ښایي چې ما به هلته ووینې ښځې ورته وویل چې والله ته تر عمر ابن خطاب ښه او بهتر یې که زما قدرت وای نو ته به مې د عمر ابن خطاب پر ځای د خلکو امیر ګرځولی وای پنځمه واقعه حضرت عمر رضی الله عنه تر داسې اندازې د مسلمانانو په کارو کې ځان ستړی کوي چې هره شپه به د ښار په کوڅو او په اطرافو کې د دې لپاره یوازې ګرځېدی چې د خپلو رعیتو په حال خبر سي او د ضرورتمن او د حاجتمنو خلکو سره کومک وکړي نو د خپل عادت سره سم یو شپه ګرځېدی ویلیدل چې تر ښار د باندې یو سړی د یو کوډلي په خوله کې ناست دی او دننه په کوډله کې د ښځې زګروی وي حضرت عمر رضی الله عنه هلته ورغلی او ویې ویل چې سړی څه درته پېښه ده سړي وویل چې ښځه مې یوازې د ولادت پر حال باندې ده او ناجوړه ده او زه نه پوهېږم چې څنګه کومک ورسره وکړم دا ځکه چې دغه ښځه او خاوند یې د صحرا څخه راغلي ول غوښته یې چې ښار ته ولاړ شي خو دلته د ښار په خوله کې دغه د ولادت ناروغي ورته پېښه شوه نو د ناروغۍ په سبب یې دلته د دې کوډلې سره واړول حضرت عمر رضی الله عنه ورته وویل ته فکر مه خرابوه لږ صبر وکړه او دی په تلوار خپل کور ته ولاړی هلته یې خپلې زوجې ام کلثوم بنت علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنها ته وویل آیا داسې ثواب غواړې چې په هغه سره جنت ته داخله سي ښځې ورته وویل چې څوک په جنت نه غواړي خو دغه د ثواب کار چیش دی ده رضی الله ورته وویل چې یو نابلده ښځه ده چې څوک نه دي ورسره ملګري د ولادت پر حال باندې ناجوړه ده ښځې ورته وویل هو که ستا خوښه یې در سره ځم حضرت عمر رضی الله ورته وویل چې ځینې هغه شیان چې د ولادت دپاره په کار راځي هغه در سره راواخله او په خپل هم د داسې شیان راواخیستل چې هلته په کار کېدل لکه اوړه غوړې د کشنې د تړلو دپاره ټوکران او څلوښي دا ټول حضرت عمر رضی الله عنه پر اوږه راواخیستل او خپلې ښځې ته وویل چې په ما پسې راځه بیا نو دواړه په تلوار د هغې کوډلې طرف ته چې هلته ښځه وه او د هغې خاوند هم هلته و هلته ولاړل ام کلثوم رضی الله عنها د امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه ښځه چې د حضرت علي رضی الله عنه لور ده د هغې مسافرې ښځې د کومک دپاره خیمې ته ورغلل ښځه ام کلثوم رضی الله عنها خیمې ته ننوتله او حضرت عمر رضی الله عنه د باندې ډبرې سره راټولې کړې د نغري پر قسم یې سره کښېښولې او سربیره یې دیګ پر کښېښوی په دیګ پسې اور بل کوي اوس امیر المؤمنین د هغه ښځې دپاره خواړه پخوي او په عین وخت کې هغه سړي ته هم تسلا او دلاساینه ورکوي شاید چې دې سړي به د خپله ځانه سره وویل چې دغه سړی په دې عمل سره د خلافت وړ او لایق دی تر عمر خدا سړی ښه سړی پس له لږه وخته د خیمې څخه د کشني ژړا واورېدل ام کلثوم رضی الله تعالی عنها د خیمې څخه ورغږ کړل ویل یا امیر المؤمنین ملګري دې زیری وکوه زوی پیدا سو سړی وارخطا سو او په تعجب کې سو چې دغه د سره چې مرسته او کومک کوي دا امیر المؤمنین دی غواړي چې یو څه ووایي خو مګر د ویلو قدرت یې د لاسه ورکړی هم شرمیږي هم خوشحاله دی او هم په حیرت او تعجب کې دی حضرت عمر رضی الله عنه د سړي دغه ټول حالات حس کړل او سړي ته وویل ته آرام او بېغمه کښېنه وارخطا کېږه مه امیر المؤمنین دیګ ور واخیستی کوډلې ته ورنږدې کړئ او خپلې ښځې ته وویل یا ام کلثوم دغه دیګ در واخه او دغه مور ته خواړه ورکړه او ښه یې مړه ام کلثوم رضی الله تعالی عنها هغه ښځې باندې تر مړېدلو پورې خواړه وخوړل او بیا پاته دیګ بېرته حضرت عمر رضی الله عنه ته ورکړل
حضرت عمر رضی الله عنه هغه دیګ د شیزي و خاوند ته کښېښود او وی ویل چې خواړه وخوره او ځان ښه موړ ځکه ټوله شپه ویښ او ډېر به په تکلیف سوی. حضرت عمر رضی الله عنه او ښځه پس له هغه څخه چې د دوی خدمت یې وکوی رهي سول او سړي ته وویل چې سهار بیا مدینې منورې ته پسې راسه چې د بیت المال څخه ستا د ضرورت شیان درکړم او دغه کښتۍ ته به دې تنخواه هم در مقرره کړم. شپږمه واقعه حضرت عمر رضی الله عنه د مدینې منورې په ښار چې یوه ښځه یې ولیدله چې یوازې رهي وه او د اوبو یو ژۍ یې ورسره اخیستی. ده رضی الله عنه ورته وویل چې ته نوکر او خادم غلام نه لرې چې هغه در سره واخیست؟ ښځې وویل چې یا غلام نه لرم. په دې وخت کې چې حضرت عمر رضی الله عنه ورنږدې شو دا هم ورته معلومه شوه چې ښځه حامله ده او عیاداله ده شنی لري او د دې ښځې دا عادت و چې د ورځې به انتظار کوي کله چې به شپه داخله سوه او شپه به ښه تاریکه سوه نو خلکو به بیا دا نه لیدله او سمه به یې نه پېژندله نو به بیا ولاړه د خپل کور اوبه به یې راوړلې اوبه به یې پوره کولې. حضرت عمر رضی الله عنه د ښځې څخه ژۍ واخیستی اوس یې ورسره وړي. ښځه یې نه پېژني چې دا څوک دی تر څو چې تر کوره پورې ورسېدل. حضرت عمر رضی الله عنه چې ښځې ته ژۍ هلته ورکړي نو یې ورته وویل کله چې سهار سي عمر ته ورسه چې د اوبو د وړلو دپاره یو نوکر او غلام درکړي. ښځې وویل چې عمر ډېر کارونه لري خدای خبر چې زه به یې چیرې پیدا کړم. ده ورته وویل ته ورسه انشاءالله پیدا به یې کړي. ښځې هم د دغه سړي په مشوره باندې عمل وکړ او سهار د امیر المؤمنین کور ته ورغلی مګر په ډیر حیرت سره یې ولیدل چې دا هغه د برایي شپې سړی دی. په تعجب سره یې ورته وویل نو ته هغه یې؟ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه وخندل او امر یې وکړ چې ښځې ته دې نوکر او د دې مصرف ورکول شي. حضرت عمر رضی الله عنه اول هغه څوک دی چې خپل والیان او امیران یې وټاکل او دوی ته دا امر وکړ چې یو وارې به د حج په موسم کې او په مینا کې زما سره یو ځای کېږي. دا هم د دې دپاره چې د تیر کال د کارو پوښتنه ځینې وکړي او دوی ته د راتلونکي کار مسؤلیتونه ور وښیي. حضرت عمر رضی الله عنه اول هغه څوک دی چې د خلکو د تأدیبولو دپاره یو کوچنۍ لکړه درلوده چې دیره یا دره به ورته ویل کېدل. که به د یو چا څخه مخالف کار وسو نو په دغه دیره یا دره باندې به ادب ورکوي. یو د اصحاب کرامو څخه وایي چې د عمر رضی الله عنه دیره ستاسې تر ټولو عظیمه وه خو دغه کوچنۍ لکړې وه حضرت عمر رضی الله عنه ته هیبت او دبدبه نه ورکړې بلکې د عمر لاس و دغې لکړې ته هیبت ورکړی. حضرت عمر رضی الله عنه اول هغه څوک دی چې ښارونه یې جوړ کړي یعنی دی رضی الله عنه اول هغه شخص دی چې د مسلمانانو په مځکه کې ښارونه منظم او پر ترتیب برابر کړل. په عراق کې بصره او کوفه، په مصر کې فسطاط او جزیره دا ښارونه جوړ کړل. دا ټوله د حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې د ده په امر سره جوړ شوي او منظم شوي او د ده رضی الله عنه په امر سره به په هر ښار کې مسجد چې د مسلمانانو د عبادت او د مصلحتو ځای دی دا به د ښار په مابینځ کې جوړېدی. حضرت عمر رضی الله عنه اول هغه څوک دی چې لارې یې اوارې کړي دي یعنی لوی او عمومي لارې د کوږوالي او د کج او پیچ او د لوړو او د کښتو څخه خلاص کړي دي. دی رضی الله عنه هغه څوک دی چې ویل به که په عراق کې یوه غاتره وشوی شي او وشویږي الله جل جلاله به د هغې د ښویېدلو پوښتنه زما څخه کوي. حضرت عمر رضی الله عنه اول هغه څوک دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم مسجد یې ونړوي او بیا یې لوی او پراخ مسجد جوړ کړي. د حضرت عباس رضی الله عنه کور یې د هغه په خوښه په مسجد کې داخل کړي. او عمر رضی الله عنه اول هغه څوک دی چې مدیریت ارزاق یا سیلو یې جوړه کړه چې په هغه وخت کې دارالدقیق ورته ویل کېدل یعنی د اورو کور یا ګدام چې په اوسنۍ عربي کې تموینات اجتماعي ورته ویل کېږي. او زموږ په ملک کې مدیریت ارزاق ورته ویل کېږي چې یوه څانګه یې سیلو ده چې د دې ټولو څخه مقصد د خوراکي شیانو ذخیره کول دي. نو کله چې به پر خلکو لوږه یا کښتې راله د دغه دارالدقیق څخه به خرڅ او مصرف ورکول کېدی چې هلته به اوړه، خرما، وڅکي، غوړي او نور خوراکي مواد ذخیره وه.
حضرت عمر رضی الله عنه اول هغه څوک دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم مسجد یې په شګو سره پش کړ. تر دې د مخه په مسجد نبوي کې خاورې اوارې وې. مسلمانانو چې به سجده کوله په تندي پورې به خاورې مشدي او بیا به تندیان پاکول. په لمانځي کې به په دغه کار باندې مشغوله ول. نو کله چې شګې پکې اوارې شوې خلک د دې تکلیف څخه لیرې شول. داسې ډېر کارونه شته چې عمر رضی الله عنه اول هغه څوک دی چې دغه کارونه په وجود راوړي دي، چې یو هم د هغو شو او عظیمه کارو څخه د کعبې شریفې د حرم پراختیا وه. د مخه کعبه شریفه فقط کعبه وه، پر شاوخوا یې مسجد نه و، فقط څه خالص مځکه دالته موجوده وه، بیا اخواته کورونه ول، خو خلکو کرار نور کورونه هم پسې جوړول او رانږدې کېدل. حضرت عمر رضی الله عنه پر دې وبېرېدی چې که دغه پاته او خالص مځکه پر د خپل حال پرېښول سي خلک به نور هم تنګه کړي. نو یې امر وکړي چې کعبې شریفې ته نږدې چې کوم کورونه دي دا د خلکو څخه رانیول سي. پس له رانیولو څخه یې هغه ټول ونړول او یو پراخه میداني ځین جوړه کړه او بیا د ده په امر سره د کعبې شریفې پر میداني باندې شاوخوا دیوال راوګرځول شو. فقط یو دیوال، دونی دیوال چې د انسان د قد سره برابر و. پر دې دیواله باندې شاوخوا چراغان هم کښېښول. نو حضرت عمر رضی الله عنه اول هغه څوک دی چې مسجد حرام د هغه جوړ کړی دی او د هغه حدود یې برابر کړي دي او شاوخوا یې روښنایي جوړه کړې ده. او حضرت عمر رضی الله عنه اول هغه څوک دی چې د قرآن مجید حافظانو ته انعام او جایزې ورکړي دي. محترم اوریدونکو، چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرة الخلفاء به په راتلونکو حصو کې واورئ. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین.